بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم ورونو زمونږ نننی درس چې دی هغه د غسل عملی طریقه مخکنی درس کې مونږ دا خبره کړې وه چې هغه کوم کارونه دي چې د هغې د وجې نه په انسان باندې غسل واجبېږي که ته غواړې دغه درس واورې او دا ډېر ضروري درس دی نو بیا به لاندنۍ کمنټ کې د دې لینک موجود دی د درس ورشه هغه درس واوره راځو نننی درس ته نبی علیه السلام نه د غسل مکمل طریقه هغه نقل ده نبی علیه السلام به یو کامل غسل کاوه د دې نه مخکې چې موږ د غسل طریقه شروع کول ته یوه خبره یاد ساتل پکار دی محترم هغه ده چې د جنابت نه غسل او د حیض او د نفاس نه غسل دې کې لږ معمولی فرق شته دی چې هغه به اخره کې واضح شي ټول نه مخکې باید چې ته اول غسل خانه ته لاړ شي حمام ته لاړ شي باید اول نیت وکړي د غسل لپاره دا ضروری دی د نیت لپاره څه الفاظ نشته دی چې په ژبه باندې ووایو نیت به په زړه کې کوو دویم کار چې محترمو هغه بسم الله ویل دي او دا هم ضروری دي دریم محترمو خپل لاسونه وینځل د هغې نه پس استنجا کول خپل فرج وینځل هغه ځایونه چې هغه ګنده شوي دي د هغې صفایي کول دي دینه پس محترم نبی علیه السلام به د خپل چپ لاس چې دا به په ځمکه پورې سولو خو اوس دې وخت کې صابون نشته دی که یو کس په صابون باندې پاک لاسونه وینځي نو هم صحیح ده هغې نه پس اوبه راخیستل او خولې ته اچول خو دې کې دا خبره ضروري ده محترمو چې دا لکه مخ څنګه چې یو انسان بیمار وي مری درد کوي او هغه چې دی غړغړه کوي دغه شانتي دا اوبو باندې منګه غړغړه وګړي د مضمضه استنشاق ویل کیږي او چې کله هغې نه پس به پوزې ته اوبه واچو او پوزې کې هم دا اوبه چې دی دا دیزې پورې ورسوو چې دا زمونږ پوزه ترخه شي د دې بیا دوه طریقې دي یو دا چې ځان له اول خولې ته اوبه واچوې درې ځله بیا پوزې ته اوبه واچوې او بله طریقه دا ده چې یوه له په اوبه راوالي نیمې خولې ته واچوې او نیمې پوزې ته واچوې خو ضروري پکې دا ده چې غړغړه وشي او پوزه کې اوبه بره کش کړی شي چې پوزه ترخه شي هغې نه پس به عام اودس کې لکه مخ وینځل او لاسونه تر منګولو پورې مسح کول که چېرته خپې دې پرېښودلې نبي علیه السلام به خپې چې دی دا په اودس کې پرېښودلې نو دې نه پس به نبي علیه السلام اوبه را واخیستلې لاس به لون که او د خپل ویښتانو پورې به داسې غسلو تر څو چې د ویښتانو بیخونه چې دی هغه لامده شي بیا به نبي علیه السلام اوبه راواخیستلې یوه لپه او په سر باندې به یې واچولې بیا یو بله لپه درې لپې اوبه به یې راواخیستلې او په خپل سر باندې به یې واچولې خپل ویښتان به مکمل هغه لامده کړه دې نه پس محترمو نبي علیه السلام اوبه راواخیستلې او په خپل ښي طرف باندې به یې واچولې اول بیا ښي طرف لون کو بیا هغې نه پس چپ طرف باندې به اوبه واچولې خپل چپ طرف چې دی هغه به یې لون که بیا به هغې نه وروسته نبي علیه السلام خپې وینځلې دا و د نبي علیه السلام غسل دلته یو څو خبرې یادول ضروري دي محترمو اول چې اوبه کمې استعمال شي اسراف ونه شي ځکه نبي علیه السلام د اسراف نه چې دی منع فرمایلې ده که چېرته ته د نهر په غاړه هم ناسې باید اوبه کمی استعمال کی دویم محترمو کوشش د دې پکار دی چې دا اوبه د بدن ټولو برخو ته ورسیږي کم ملګري چې ډېر غټ ویښتان لري یا زنانه نو باید هغه کوشش وکړي چې خپل پوستکي ته اوبه ورسوي ځکه چې کوم ځای وچ پاتې شي نو بیا چې دی غسل نه کیږي بل محترمو چې په کوم ځای کې غسل کوو نو هغه ځای باید پاک وي هلته د میتیازو د بولو نه ډډه وشي ځکه اکثر د دې نه چې دی بې وهمونه پیدا کیږي بل محترمو که چېرته زنانه د حیض او د نفاس نه کومه میاشتني بیماري چې ده او یا ماشوم یې وشي هغې نه پس چې کله بیماري ختمه شي نو که د دې نه غسل کوي نو باید خپلې کوڅې خپل ویښتان ټول چې دی هغه کلاو کړي او هغه ازاد کړي دا لازم او ضروري دی که چېرته د جنابت نه غسل کوي نو بیا ور باندې کوڅې اله کول هغه ضروري او لازم نه دی لیکن اوبه د هر ویښته بیخته رسول دا لازم او ضروري دی چې انسان ټول سر هغه لون کړي دا و د غسلو طریقه